قتلونه کړي ول. بیا مې مور هم پکې بندي شول او ورور مې او پلار مې هم بندي شو. بیا مې پلار او ورور مې مړه شول. مور مې همدلته ما سره اوسېدله. زه بیا پیدا شولم محبس کې غټه. غټ ارمان مې دا دی چې بیرون ته وځم مور سره. کور ته لاړ شم خپل وروڼه مې وګورم، خویندې مې وګورم. اول د بیا ما اشرف غني پانسي کې بیا دا لور زما نه جدا کې پوهېدې چې ما همدې باندې زما خپل زندګي بادشاه شوې ده، زما خپل حیات همدې باندې زه همدې باندې دلته ژوند کوم. زه دا غواړم چې بیرون مور سره مې وځم، کور ته لاړ شم، درس ووایم، ازاد درس ووایم، هماغسې عقل یې زده کړم، ډاکټره ځان نه جوړه کړم.